یو چا پوښتنه کړې ده چې کله مړي دفن شي، یو انسان قبر کې ښخ شي، آیا دا روحونه د خپلوان یو بل سره ملاقات کوي که نه کوي؟ نو جواب دا دی چې دې باره کې صحیح حدیث ته امام نسائی رحمه الله او نور کتابونو راوړی دی. وګد حدیث ته مشکات والام نقل کړی دی. په دې کې دا دی چې کله د مړي نه روح ویستلی شي، د روح د مؤمن وي، هغه ته زیری ورکولی شي. نو کله چې دا لاړ شي نو دته دا نور ارواح راجمع شي او دا غنت بعضې حالاتو باره کې پوښتنه کوي. حاصل د حدیث دا دی. نو هغه روایت چې دی د امام نسائی رحمه الله راوړی دی او شیخ الباني صاحب وایي دا صحیح روایت دی. نو دغه روایت نه معلومیږي دا چې دې مړي ته د خپلو خپلوانو متعلقینو ارواح راجمع کېږي دې روح ته، او د هغه نه د بعضې خلکو باره کې پوښتنې کوي. دا پوښتنه کوي چې هغه پلانې دې خواته نه دی راغلی، نو دا ول چې نه ابه جهنم نه تللی. نو معلومیږي یو بل باره کې تی پوښتنې کولی شي، او یو بل ته چې دی د هغوی یو بل ته به حالت معلومیږي، ځکه ارواح خپلو کې راجمع شي او یو بل باره کې پوښتنه کوي چې دا پلانې دې خواته راغلی دی که دې خواته نه دی راغلی، او جنت ته مثلا د جنت ورته لیکلی شوی که جهنم ورته لیکلی شوی دی. دغه معلومات هلته به خپلو کې یو بل ته کېدلی شي، او دې باره کې صحیح حدیث شته دی. یا رجائي یا رجائي